د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د اسلامي امارت مشر امر کړی چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړولو چارې د هر څومره ژر چې ممکنه وي پیل شي او له کورنیو شرکتونو سره د اړوند قراردادونه لاسلیک شي. د دغه وزارت وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې د کونړ د برېښنا بند موضوع د پخواني حکومت پر مهال هم مطرح شوې وه او پاکستان هغه وخت منلې وه چې دا پروژه به د دوی په زیان نه وي. افغانستان دا مهال له سختۍ د برېښنا کمښت سره مخ دی. په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې د برېښنا غوښتنه د هېواد د تولید څو چنده ده او د اړتیاو د پوره کولو لپاره هېواد تر ډېره له ګاونډیو هېوادونو ایران، ازبکستان او تاجکستان برېښنا واردوي. د کونړ د برېښنا بند په څېر د اوبو برېښنا پروژې د دولت د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه دي چې موخه یې د برېښنا په برخه کې ځان بسا کېدل او د وارداتو له اټکه راکمول دي. موږ مصمم یو، موږ له څو شرکتو سره ډېر مخته ولاړو، خو متاسفانه بعضې شرکتونه راشي دلته موږ سره خبره وکړي، بیا جواب هم نه درکوي، منفي مثبت هم نه درکوي. نو موږ چې که اسلامي امارت وتوانېږي او که نو بل چاته ګورو نو چې سرمایه ګزار مثلا راشي یا نه راځي، نو په دې باندې مې یوه طرحه موږ جوړوو چې موږ څرنګه افغاني سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکړو او هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي او بیا هم ګټه وکړي او هم دغه بند جوړ شي. هلته چې کوم مطالعات کړي دي موږ، نو دا د افغانانو اوبه دي باید په خپله ګټه موږ استعمال کړو، دا هیڅ چاته ضرر هم نه رسېږي. او دا داسې ده چې په قتل د اوبو نه استفاده کېږي، بیرته دا اوبه هم دغه کونړ سیند ته بهیږي، دا چېرته منحرف کېږي، نه چې چاته یې تاوان ورسېږي. نو فلهذا څوک د تشویش هم نه کوي. موږ چې څومره اسناد کتلي دي د رئیس جمهوریت په وخت کې دا موضوع راپورته شوې وه، له دې سره پاکستان هم موافقه ښودلې ده، یعنې دغه د تشویش وړ نه ده چې هغو هم مطالعات دلته کړي دي، هغو ته هم ضرر نه رسېږي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې د تازه راپور له مخې د روان 2015 کال له پیل راهیسې په خیبر پښتونخوا کې په بېلابېلو وسله والو پیښو کې 298 کسان وژل شوي چې پکې 119 پولیس او 181 ملکي وګړي شامل دي. راپور زیاتوي چې په دغو بریدونو کې 480 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسله والو ډلو فعالیتونه لا هم د یاد صوبې په بېلابېلو برخو کې دوام لري. په ځانګړي ډول د سوات، وزیرستان، باجوړ او کوهاټ سیمې ډېرې اغیزمنې کړي دي. د راپور له مخې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تر 2015 کال پورې په ټولیز ډول 2386 پوځي او امنیتي عملیات ترسره شوي چې په پایله کې 368 وسلوال وژل شوي او 1144 نور نیول شوي دي. سرچینه وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د وسلوالو بریدونو دوام د سیمې د خلکو د خوندیتوب اقتصادي وضعیت لپاره جدي اندېښنې راپارولې دي.